قرآن کریم کی چې سرنګي د خالق ذکر دی د مخلوق ذکر هم دی و مخلوق کی بیا د روح والا غیر روح والا د عقل مند و غیر عقل مند د حیوانانو ذکر هم پکې علماء دا معلومات هم ذکر کوي چې قرآن کې د څو حیواناتو ذکر دی 22 حیوانات په قرآن کې ذکر شوي 22 حیوانات چې پای کې اول دا ماشه دي دویم العجل سخه دي دریم البقره غواد سلورم الخنزير پینزم الحمار خر دي فقم الغراب کارغ دي وم الخيل اسن دي او تم السبع لیوان دي نهم الطائر مرغان او لسم القرد بزوغان یولسم ازوانا گڑی دولسم المعز چیلی دیارلسم الابل وخان سورلسم الناقه وخان پینلسم الصعبان اجدها شپارسم الحیا عامار ولسم الجان چمچمار اتلسم الجراد ملخان نلسم القمل سپگی اسپگی شلم الصفادی چندخان یوشتم السبق کبان دوشتم الکلب اسپی درشتم الذئب و شرمخ سلیرشتم البغال قچری او پنځشتم النحل د شاتو مچي شپږشتم الذباب مچا وشتم النمل میږي اتشتم الهدهد ملا چرګک نهشتم العنکبوت جولاږي او غن درشم دابت الارض ویانا یو درشم الفراش پتنگان دو درشم الفیلا اتی او شروع د واړه نه کړی ده خاتمه په لیوانی کړی ده دام بو یو علم دی قران کې څومره مخلوقات ذکر شوی یعنی حیوانات نو دغه او دای سره بیا دام دی چې دی کې هغه دواړه قسمونه جمع شوی دي لوی دی کوواړي دارنګي دواړه قسمونه جمع شوی دي او چکی دی کولم د کې دارنګ دواړه قسمونه جمع شوی دي چې هغه حلال دی او حرام دی دا قسمونه هم پکې جمع کړي